خفه کېږو به نه ډېرو مشران له په دې ماشومانو باندې مو غوسه ورځي یاره ماشومان جومات ته مه راوله او جومات ته ته بیا چټمبم ورته رسېږي دلته ولې هلکه دا ماشوم راوله جومات ته دا جومات ته راوله چې دا رکوع زده کي دا ماشوم پرېږده چې دا سجده زده کي دا ماشوم پرېږده چې دا د مسلمانانو د حرکات او سکنات زده کي دا د ورکوټوالي نه په دې ماحول کې پاتې شي چې دا زلمی شي دا به بیا دغې ماحول عادي وي دا به په دغې مسجد سره آموخته وي دا به د دې جومات سره بیا تړلی وي دا به بیا باغي نه ګرځي دا به بیا بهر داسې لوپر نه ګرځي دا به د جومات سره عادي وي نو دا خوی د ځانه وباسئ په جوماتونو کې ماشومانو ته مه غوسه کېږئ پرېږده چې راشي که دا کارپېټ څښا شو 20 پېرې دې څښا شي بل به جوړ شي او که دا جومات خراب شو نو مسلمانان بیا به یې په سبا کې وبینځي خو مساجدو ته ماشومان مه بندوئ